د لوی او مهربان خدای په نامه. د کتاب نوم پښتانه په تاریخي آثارو کې. لیکوال څېړنپوه ډاکټر محمد شریف زدران. د لومړي فصل دوهمه برخه. د اوستا په متنونو کې په اشتوګات یسنا ځینې 44 او په شپږمه فقره کې د زردشت د دین اصول عبارت دي له نیک فکر، نیک ویل او نیک عمل کول. بلا شکه که اوس مهال موږ افغانان د مسلمانانو په توګه په خپلو کې نیک فکر، نیک ویل او نیک عمل وکړو، نو هرو مرو به وکولای سو چې 40 کلنۍ تپل سوې جګړې ته د پای ټکی کښېږدو. ملي یووالی، ټولنیز عدالت او ټولنیز پرمختګ تامین کړو. دغه راز د اوستا د ابانیاشت په 24 فصل او 105 بند کې ګشتاسپ د لهراسپ د زوی په توګه راپېژندل سوی دی. د دې فصل په 108 بند کې راغلی چې ګشتاسپ 100 آسونه، 1000 غوایان او 10 زره میږې هغه ته ورکړې. اوستا د ابانیاشت په 10 فصل او 30 بند کې یو بل اوستایي اتل او نومیالی مشر د ګرشاسپ نریمان په نوم راپېژني. د ښاغلي کوهزاد ګرشاسپ او غرغشت دواړه د یو افسانوي، داستاني، نیمه تاریخي او فولکلوري قهرمان نوم دی چې په اوستا او نورو منابعو لکه د ګرشاسپ په کتاب او د سیستان په تاریخ کې یادونه سوې ده. زموږ هیوادوال د شجرې له مخې پښتانه 3 سترو شخصیتونو او نیکونو ته منسوبوي چې عبارت له بیټني، غرغشت او سړبن دی چې د اوستا په یشت کې یې له نن څخه 3000 کاله وړاندې نیمه داستاني او نیمه فولکلوري ژوند ثبت سوی دی. د کوهزاد په آن غرغشت او ګرشاسپ دواړه یو دي او دواړه نومونه د لوی لرغوني قهرمان نوم دی چې نوم او نشان یې د هېواد د لرغوني ادبي او حماسي تاریخ په پاڼو کې ځای په ځای ثبت دی. فرانسوي پوهاند ډارموسټر غرغشت یا ګرشاسپ د کابل د لرغونو نومیالیو کسانو څخه شمیري. دغه غرغشت او ګرشاسپ 2 نومونه د فقه لغت له مخې په ډیره اسانۍ توضیح کیږي. لومړی برخه د غراوګر نومونه دي چې پرته له شکه غین او ګاف په خپلو کې سره بدلیږي او ګر یعنی غر د غره په معنا دی. دوهمه کلمه شاسپ یعنی شعبه یعنی غشت او غشته یعنی آس او قوي آس او ځواکمن آس ژباړي او د غشت د غین بیا ځینو د دري په ګشت اړولی او دواړه کلمې په غره کې ګرځېدونکی ترمیموي. ګرشاسپ په اوستا کې د ډنګر او لاغر آس په معنا دی او په آریایي اساطیرو کې یوه نومیالۍ څېره ده. د اوستا د یسنا په 9 او 10 بند کې د ګرشاسپ پلار تریت د سام له کورنۍ ښودل سوی دی او دریم کس و چې د هوما شربت یې جوړ کړی و. دغه راز د اوستا د زامیادشت د 38 بند په حواله کله چې د جمشید له 3 جنگي او زړورو مشرانو څخه یو له ده جلا سو، نو له ګرشاسپ سره یو ځای سو او په دې ډول ویلی سو چې په آریایي اساطیرو کې د جمشید د خپلوانو او قومیانو هغه خلک چې دلاور او جنگي وو ګرشاسپ ته ورکول کېدل او شاید همدا علت وي چې له اسلام وروسته د ګرشاسپ کورنۍ د جمشید سره پیوندوي. دغه راز کوهزاد د پښتنو نومیالي نیکونه بټن، غرغشت او سړبن په اوستایي دوران کې د پښتنو قهرمانان او مشران ګڼي. دی لیکي په دې کې هیڅ شک نسته چې بټن، غرغشت او سړبن هماغه د اتریت یعنی ګرشاسپ او سرند نومونه دي. غرغشت او ګرشاسپ د یو کس 2 نومونه دي او د میتولوژۍ له پلوه مهمو کسانو څخه دي چې له اوستا څخه تر بنداش پورې د ابوالمعید د بلخي د ګرشاسپ له کتاب څخه د سیستان تر تاریخ او بالاخره د اسدي دوسي تر ګرشاسپ نامې پورې د ده شخصیت په اړه لږ یا ډیر مطالب لیکل سوي دي او هغه یې د زردشت له ملګرو څخه شمیرلی دي. سرند یا سړبن د پښتنو له 3 ګونو نیکونو څخه 2یم کس دی او د سرند نوم له تیرو لرغونو 3000 کلونو راهیسې توپیر نه دی کړی. هغه په ټولو ځایونو کې د سړبن په نوم پیژني
او فیلولوژي تحلیل ته اړتیا نه لري. دغه سړبن یا سرن د شاه یا پاچا زوی بولي او له شاه څخه یې مقصد کورنګ شاه زابلي دی. په هر حال ګرشاسبنامه کې د کابلستان د شهزاده په توګه یاد سوي او بالاخره له یو بل زابلي شهزاده ترک سره په جګړه کې وژل سوی دی. بټن، ابټن، بټنی او یا بیټنیکا چې عبارت له اوترید څخه دی، د شم زوی، د ترک لمسی او د شیدس پاچا کړوسی دی چې د زمان او مکان شرایطو او د ژبې د لهجې د مقتضیاتو په لږ توپیر سره دوی ته اوترید، ګرشاسب او سرند وایو. د اوترید نوم د هغو پاچاهانو په کتار کې راغلی دی چې تر جمشید وروسته په زابلستان کې د کورنګ شاه زابلي د لور سره دویم واده کوي، بیا واک ته رسیږي او د ابټن یا اوترید شاهي نوم خپلوي. اوترید یا بیټنی ډیر خدای پرست او د نیکو اخلاقو څښتن و. بیټنیکا غرغشت یا ګرشاسب او سړبن سروند یا سرند د نسب سرخیل له روحاني او نظامی کسانو څخه شمیرل کیږي. دوی د ځینو اسلامي محققینو، شاعرانو او د اوستا د یشتونو د لیکنې له مخې پهلوانۍ څخه سپهسالارۍ او له شهزادګۍ څخه پاچاهۍ ته رسیدلي دي او د هغوی لړۍ لکه غرغشت یا ګرشاسب بن اوترید، بیټنیکا بن هاشم بن ترک بن شید بن توربن جمشید د بلخ پاچاهۍ ته رسیږي. اوستا یو تاریخي اثر په توګه د افغانستان لرغونې او تاریخي جغرافیه راپیژني او دغه تاریخي جغرافیه په 14 برخو او ولایتونو باندې ویشي او د ویندیداد د لومړي فردګرد له 3م بند نه تر 20م بند پورې په دې ډول رامعرفي کوي. لومړی آریانم ویجو یعنی د آمو سیند او سردریا پورتنی سیمه او فرغانه. دوهم سوغد یعنی سوغدیا. دریم مروه یعنی د مرغاب حوزه. څلورم بوخدي یعنی بلخ او باختر یعنی د ښکلو بیرغونو درلودونکی. پنځم نیسایا یعنی د بلخ او مروې ترمنځ سیمه. شپږم هریو یعنی د هریرود او هرات حوزه. اووم ویکرتا یا ویکرتا یعنی د کابل سیمه. اتم اوروا یعنی اوروا یا روح او پکتیکا. نهم خنتا یعنی گرگان یا هیرکانتا. لسم هرهویتی یعنی هرویتی یعنی د ارغنداو د سیند نوم و. یولسم هرمند یعنی د هلمند سیند شاوخوا سیمه. دولسم ری رایاګا یعنی د بدخشان راغ چې په پښتو کې راغه د څړ ځای په معنا دی. دیارلسم چخر یعنی د ککرک غزنی یعنی ککرک بامیان یعنی کروخ هرات. څوارلسم ورن یا روورنا هغه سیمه چې د اژای د حق قاتل پکې زیږېدلی و. پنځلسم هفترود هفته هندو یا اوه سیندونه اوسنی سیند او پنجاب. شپاړسم رنګها رنګها یا رنګها. دغه راز د آریانا او اوستایي 14 سیمې یا ولایتونه کولی شي چې د نجیب الله ترویانا د اثر آریانا یا افغانستان په 38 مخکې د احمد علي کوهزاد د اثر افغانستان در شاهنامه په 154 او 155 مخونو کې د زیاتو معلوماتو لپاره مطالعه کړئ. که څه هم په اوستا کې د پښتنو او د هغوی د بېلابېلو قبیلو نومونه نه دي راغلي، خو د آریانا په اوستایي جغرافیه کې د 14 سیمو په زیاترو سیمو کې تر ننه پښتانه اوسېدلي او اوسېږي. د بیلګې په توګه بخدي او بلخ، د مرغاب حوزه، هرات، کابل، اوروا یعنی پکتیا او پښتونخوا، هریوتی او ارغنداو، هیتومنت او هلمند، غزنی او بامیان او سند د پښتنو لرغونې مینې وې او اوس هم په دغو سیمو کې میشت